بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون صدق الله مولانا العظيم. د یوسف علیه السلام کومه واقعه وا چې د نبی علیه السلام نه دا پوښتنه شوې وه د یهودو په اشاره باندې مشرکینو وینا دا پوښتنه کړې وه چې که دا پیغمبر وي نو دا بدته علم وي چې دا یعقوب علیه السلام وغیره دا د شام نه د کنعان نه مصر ته ویلو لوړو او څرنګې لوړو د پیغمبر نه علاوه دغه جواب چاته معلوم نه ده. نو که پیغمبر نه وي جواب به دیر نه کي، که پیغمبر وي به جواب دیر کي. د دغې د پوره بیا الله جل جلاله د ټوله واقعه د یوسف علیه السلام په دغه صورت کې بیان کړه. واحد د یوسف علیه السلام او واقعاتو چې ټول قرآن کې په یو ځای کې پټاک ذکر ده، بل ځای کې دا واقعه نور لکه اجزا نه دي ذکر شوي. نو دا اوس د کوم آیتونه ابتداء چې کوم زه تلاوت کوم یعنی دا د یوسف علیه السلام آخري عمر کې الله پاک نه دعا غوښتي دو د الله شکر یاده کړه ده. دا وخت کې د 120 سال عمر و. د الله شکر ادا کوي چې الله اتو په مو ډېره مهرباني او فضل او کرم ده. و اما بنعمت ربک فحدث، د الله چې کوم نعمت در باندې کړی د هغې بیان کوه، د الله شکریا ادا کوه چې الله تو په مو دا نعمت کړه ده. یو کاسو نبی علیه السلام ته روغو او ډېرې داسې کمزوري کپړې وې. نو نبی علیه السلام مې ته وچې ته غریب یې که څرنګې دوی ته چې نه مو ته خو الله پاک هر قسم ته مال او دولت ورکړه ده. مثلا په مال مویشي کې ځناورو کې هر قسم ته ځناور مې موجود دي، مځکې پټي مې دي، نیکرون مې دي، خادمون مې دي. علیه السلام مې ته ووایي چې ګوره چې الله پاک یو نعمت تر باندې کړه نو الله جل جلاله د خپل بندانه په دې باندې ډېر خوشي چې چا نعمت په ده باندې ولیدی شي چې الله پاک دولت تر کړه ده. نو ته روغ بهترین لباس چې د اپناو کوای شي ته ویلې نه وغوندې چې د الله پاک کوم نعمت ته د هغه اظهار په تو باندې وشي. نو درنګې بندا باندې چې الله پاک کومې شګړې کړي وي د هغې الله پاک ته شکریا په طور یو دی چې الله ته ډېره مهرباني دې لایق نه و. موږ شکوې ډېرې بیانوو یاره زه بیمور یم مو دغه زوی چې د درد ده پکې دغه زوی درد ده 360 جوړونه دي او درنګې څومره اعضا الله پاک ارکړي دي او څومره قیمتي اعضا دي. دوی ګردې دي د یوه ګرده چې کله پیل شي نو دغې څومره قیمت ته ووایي 50 لکه نه د دغې ګردې چک قیمت ته. انسان خو الله ډېر قیمتي پیدا کړی ده. د دغې مو شکریا الله ته ادا کړي چې الله مو ته صحیح سلمې ګردې کړي دي. د چا چې نه وي یا چاول کې چې تکلیف وي بیموري وي د هغه نه پوښتنه وکړه چې د ګردې څرنګې حیثیت ده. یو غیش کې چې درد کله پیدا شي دا ټیک تی موږ چې ته شکریا نه ده ادا کړې چې الله مو ته صحیح سلم غیږونه کړي دي. یو خو بیله خبره چې اور وینه هغې ته خو د دنیا جهان تکلیف وي، ړوند ویني نه د دنیا جهان وي ته تکلیف وي خو دغه ټیک وي اورېدل ښه کوي لیکن درد پکې پیدا شي چې ټوله شپه مې نه بې ارامه تېره کړله د دغې کله موږ شکریا ادا کړې. نو درنګې یوسف علیه السلام الله جل جلاله په کومې مراحلو باندې تیر که ورونې کوی ته وچو د مرګ ته مشوره یې وکړه خو
خو لیکن قتلوي نه په خپله بس کوي ته به وشي څه خو په وشي یا پکې مړ شي یا به څوک چک کي قافله پر وغلله هغې باندې خرڅ که په 100 درهمو او بیا هغې مصر ته یو په مصر کې بیا په ډېر چک قیمت باندې چې د وزن په مطابق باندې په سونا او په ریشمو او په مشک دا د قیمت ولګېده عزیز مصر اوخسته کور کې وخت تېراو الله جل جلاله بیا یو واقعه پیش کړله او دا پې کې جیل ته لوړ 12 سالې په جیل کې تیر کړل د جیل زندگی داسې څه آسانه زندگی نه وي الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر مسلمان قید کې ده قید کې جیل کې سړی په قید کې وي نو د خپل مرضی مطابق هیڅ نشي کوای بس خالی شپه ورځ به تیروي او جنت چې د پاک کې ازادي دو ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې د جنت علا خصوصیت دا بیانې چې څه د زړه ته کېږي هغه به درته میلوي زړه کې در غړېږي چې دا شی موجود و نو چې سترګې چې کله کلاو کوي هغه به درته موجود وي په هغه وخت کې د دنیا دا د مسلمان د پوره جیل د قیدخانه دو یعنی سمانا دا د خپل مرضی مطابق زندگی نشي تیروای د الله د قانون د احکام مطابق په زندگی تیروي او هر چې کافر دا خو الله مانی نه جنت نه مني جهنم نه مني حساب او کتاب نه مني الله چې صحیح دو دای نه مني خوشتادار سم لہذا د د پر دغه دنیا جنت تو دای چې د کې څه زړه غوړي ادا کوي اگر چې په جنت کې به غمونه نشته لیکن په دې دنیا کې کافر ډېر خپل منمني کوي خپل خواهشات پوره کوي ولیکن چین او سکون یې بیا هم نه وي نو الله جل جلاله هغې نه پس ته جیل نه بیا راوباسه بیا یې تخت ورکړه بادشاهت یې ورکړه مور او پلور یې سره میلاو کړه هغه ورونه چې هغې ظلمونه په کړي هغه الله ورته سره ټیټي کړل من یتق ویصبر تقوا څوک اختیار کی صبر اختیار کی نو فإن الله لا یضيع اجر المحسنین دغه خلکو الله پاک دا شی نه ضایع کوي تقوا دی الله چا ضایع کوي نه نیکۍ دی الله چا ضایع کوي نه نو دای دغه شکریا ادا کوي چې یا الله یو د خصوصي فضل کرم دار بندې وکړه بادشاهت ته روکه وسرا د هغې د تعبیر یا علم دی روکه څوک خوب ووینه د هغې صحیح تعبیر دا زه ورته وښی هغه شی وکړي شي او بیا د خپل مرګ د الله نه داسې انداز کې سوال کړي مرګ سوال سړی نه کوي چې الله مو مړ کړي د دنیا دا د الله امانت ته یو د دې یو لمحه دا ډېره قیمتي دو آخرت کې جنتی سړی هم دا د دې سوال دا ارمون به کوي بل به څه شي ارمون نه کوي جنت کې ول څه شي سړی ارمون وکړي او د دې ارمون به کوي چې په د دنیا کې مې کوم وخت چې تېر کړی و چې دې کې مې د کومې لمحات چې په غفلت کې رنه تېر وو ګناهونه مې د نه یي پکې کړي او د الله حمد و ثنا مې هم پکې نه و بیانه چې دا مې هم په غفلت کې نه و تېره یوري سبحان الله مې زیات پکې ویلي وه نو د مرګ سوال به سړی نه کوي دا سوال سړی د کوي یا الله آخره ختمه مې بل ایمان کې په ایمان سره مې یا الله آخره ختمه کې د بد ختمې نه مې یا الله وسوته پته لګته نه لګي سړی مثلا ګناه کې مبتلا ده په دغه وخت کې روح خدای ونه قبض کی نو دا ټیک تو مسلمان هو لیکن خاتمه شوشتارو نه غلله او سړی چې طهارت کې وي پوپوکۍ کې وي جمعات کې وي تلاوت کې وي الموز حالت کې وي رژې حالت کې وي داسې ټیم کې مرګ دې تروشي دا بیا ډېر قیمتي مرګ ده نو دا سوال یې د الله پاک نه وکړو چې یا الله توفنی مسلمه چې کله مې هم مړوي داسې حال کې مې مړ کړي چې زه مسلمان وم ګوره پیغمبر د دا سوال دی الله نه کوي او الحقنی بالصالحین یا الله په آخرت کې مې هم د نیکو خلکو سره میلاو کړي نیکو خلکو ټکانه په آخرت کې جنت ته چې یا الله جنت روکې نو دا باندې بس د یوسف علیه السلام واقعه دا سر ته ورسېده رب قد آتیتنی من الملک ای پروردگار دې مو تحقیق سره تو متر کړي د من الملک دی بادشاہینا وعلمتنی من تاویل الاحادیث تو متر ذکړي دی من تاویل الاحادیث دی تعبیر الرؤیانا فاطر السماوات والارض د پیدو کون کې د اسمنونه او د مزکه بغیر د نمونه نه یو شی چې سړی کله پیدو کوي چې څه نمونه مثل موجود وي آسان وي د دنیا مزکه چې الله پیدا کول دی اس میټیریل نه موجود
دې نمونه نه موجوده بیا دا شی پیدا کول ډېر مشکل وي ډېر ګرون وي ناممکن وي الله پاک دغه هر څه پیدا کړي دي بغیر د نمونې نه انت ولی فی الدنیا والآخرة یا الله جل جلاله ته د امو متصرف د ټول امور یې ته د مو کار ساز په دنیا او په آخرت کې د مو څومره امور چې الله سیخوي جوړوي اته جوړوي که آخرت کې د دنیا کې دي توفنی مسلمه یا الله پاکا قبض کې روح ته امو مسلمن په داسې حالت کې چې زه مسلمان و والحقنی بالصالحین او یا الله مو ملاو کې بالصالحین د نیکو کارو سره ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک دا الله پاک د نبی علیه الصلاۃ والسلام صداقت بیانوي چې دا پیغمبر د محمد رسول الله دا ګوره رښتونه پیغمبر دا واقعیا د یوسف علیه السلام چې د ورونه سکول بیا دا کوم زوی ته ورسېده آیا پیغمبر سره موجود و چې داسې ته بیان کړل په وکړه یو لفظ ته بیان کار څه د واقعیا او داسې ته بیان لکه دلی دي خدای په سره وخو نه کنه دا خو ډېر مخکې واقعیات رسوي دو خو زه ته د چا ور وشیله دا واقعیا تعلیم یې د چا نه د حاصل کړه کتابونو باندې نه پیږي د پیغمبر لیکل یې نزد ده دا معنا چې د الله پاک طرف نه جبرئیل امین تر درومي جبرئیل امین ته الله پاک ور شیلی چې دا وي ته ویا او جبرئیل امین ته دا وخت وکي نو دا نبی برحق ته دا رښتونه پیغمبر دا ذالک من انباء الغیب دغه مذکوره واقعیا د یوسف علیه السلام دا د اخبارو د غیب نوا نوحیه الیک چې موږ وحی وکړی الیک تو طرف ته وما كنت لديهم اذ اجمعوا او نو ته دوی خو ته په وخت کې اجمعوا امرهم چې دوی تدبیر دوی مشوره وکړه امرهم د خپل تدبیر د خپل معاملې د یوسف علیه السلام متعلق چې کوم مشوره کوله وهم يمكرون حال دا چې دوی تدبیر جوړاو وما اکثر الناس او ندی اکثر د خلق د اهل مکاونا ولو حرست اگر کته زیت حرس لري د ایمان د دوی بمؤمنین ایمان اړون کی علیه الصلاۃ والسلام مدا کوشش کوي چې د خلق مسلمان شي الله پکې چې دغه ته مونږ خوشا کنه د نشي مسلمان دی وما اکثر الناس او ندی اکثر د خلقو ولو حرست اگر کته زیت حرس لري بمؤمنین ولو حرست اگر کته زیت حرس لري بمؤمنین حرست حرس لري په ایمان دی دوی حرست به ایمانهم حرست لري په ایمان دی دوی نو دوی ایمان اړون کې ندي وما تسألهم عليه من اجر وما تسألهم عليه او تسوال نکوي دی دوی نه علیه په د قرآن باندې په د دعوت تبلیغ باندې من اجر دې څه بدلنا زموږ خو نه وړي ان هو الا ذکر للعالمین